حاجي نجیب الله د ترینکوټ ښار د تورې سیمې اوسیدونکی دی. هغه د 30 کلونو راهیسې په خپله سیمه کې کروندګر دی. وایي که څه هم کښت او کروندې برخه کې د ډېرو کلونو راهیسې بوخت دی، خو دې وروستیو کلونو کې د عصري کرهنې په مټ توانېدلی چې 50% ډېر حاصلات د خپلې ځمکې څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي د دولت په همکارۍ کولی سي چې حاصلات یې تر دې هم ښه سي. پخوا خو د زموږ ځمکو مثال لکه پر جري باندې چې تقریبا 1.5 خوروار دغسې اندازه غنم کوله، اوس تقریبا 3 خوروارو 2.5 خوروارو 2 خوروارو خو بیخي کوي. نو چینه کې لږ څه ښه وروځي پر جري باندې اتمي 2 خورواره غنم اتمي کوي، چې د مرضو د یو مشکله د اوبو ستونزه نه وي ورسره، یو لږ بزګر خواري ورسره وکاږي پر جري باندې 2 خورواره حاصلات بیخي کوي. یو شمیر نور روزګاني کروندګر هم د کرهنې د برخې عصري کېدل مهم یادوي او زیاتوي چې د کرهنې برخه کې مرستې او د کرهنې عصري کېدل کولی سي د کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کرهنې برخه کې افغانستان پر ځان بسیاینې ته ورسوي. نیم جري مځکه مې ده، د پخوا 10 منه 40 منه غنم کول، اوس 70 منه 80 منه کوي. دا د کوډو د دغه په خاطر کې چې معنا زموږ سره حکومت یو نه کې دغه وکړي، همکاري وکړي چې نور مځکه معنا کوي سي یو نه کې اضافه شی وکړي. نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د شنې خونې یا د پلاستیکو د اوسپنې او دا شیان راکړي چې موږ نور هم د مځکو څخه خوند واخلو او نور هم دغه پر وکړو. زما دغه د حکومت څخه دا غوښتنه ده. په ورته وخت کې د روزګان ځایي مسؤلین وایي چې اسلامي امارت د ولایت په کچه د کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې مخکې مرستې کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې په راتلونکي کې هم د کرهنې د عصري کېدو په هدف غواړي کروندګرو ته ځانګړې روزنه ورکړي. هم دا اوس زموږ د ریاست ملګري کړي دي چې اوس خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او په آینده کې موږ پلانونه لرو چې موږ دغه خلکو ته د زراعت په بخش کې عامه پوهاوی ورکړو، د امراضو په بخش کې او د کرهنې په بخش کې د حاصلاتو راټولولو په بخش کې او بیا دغه په سمه طریقه د استعمال او ذخیره کولو په بخش. ته په داسې حال کې د چې څه موده مخکې په روزګان ولایت کې د یو شمېر مؤسساتو لخوا د کروندګرو سره د اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرستې ترسره سوي وې. کروندګر له دولت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو څخه د دوامداره مرستې غوښتنه کوي. احسان الله ولس معلومات راډیو روزګان.